لومړی جمله ده Je vais cuisiner ce soir. Je vais cuisiner ce soir. Je vais چې شو زه به cuisiner چې دی پخلی ته ویلی کېږي ce soir نن ماښام یا نن شپه زه به نن شپه پخلی وکړم اشپزي به وکړم دوهم Tu vas visiter un musée demain. Tu vas visiter un musée demain. ته به سبا یو موزیم ته لاړ شې ګوره ویزیټې چې دی د یو ځای نه د لیدنو په خاطر کاریږي داسې یو فعل دی چې د یو ځای ته ځې یو ځای نه لیدنه کوې ام موزې چې دی دا یو موزیم ته ویلی کېږي دوما خو تاسو پوهېږئ چې هغه سبا ته ویلی کېږي ته به سبا یو موزیم ته لاړ شي یا ته به له هغه ځای نه لیدنه وکړې موږ تاسو په پښتو کې وایي ته به لاړ شي خو دوی چې کله وایي یعنې ته به ته نه لیدنه وکړې داسې یو معنا ورکوي دریمه جمله Il va réparer sa voiture. Il va réparer sa voiture. هغه il va چې دی هغه به réparer چې دی جوړولو ته ویلی کېږي یا آماده کولو ته خو دلته و جوړولو لپاره کارول شوی زه بیا تاسو ته وایم چې آماده کولو ته هم کارېږي دا یو ښه sa voiture خپل موټر هغه به خپل موټر جوړ کړي څلورم Nous allons réparer un gâteau. Nous allons réparer un gâteau. دلته موږ ګوره فکر وي چې nous allons چې دی موږ به réparer بیا هم د جوړولو یا آماده کولو فعل دی چې ګوره دلته د جوړولو لپاره کار شوی دلته تیارولو یا آماده کولو لپاره دی un gâteau یو کیک موږ به یو کیک تیار کړو پنځمه جمله ده Vous allez envoyer un email. Vous allez envoyer un email. Vous allez چې دی تاسو به envoyer چې دی لیږلو ته ویلی کېږي یا استولو ته ویلی کېږي un email یو دانه ایمیل تاسو به یو ایمیل واستوئ شپږم Ils vont aller au marché. Ils vont aller au marché. ګورې ملګرو ils vont چې دی هغوی به دلته vont aller ولې ویلی کېږي دلته به تی ولې تلفظ کېږي که نه نورمال خو تی نه تلفظ کېږي ځکه تاسو که چیرې نور درسونه تعقیب کړي اوسېږي دا په دې معنا چې کله دغه د تی نه وروسته دلته الې فعل راغلی په ویل شروع شوی دی دلته تی تلفظ کېږي لږه غونته داسې کم شی ils vont aller au marché. Ils vont aller au marché داسې تلفظ کېږي وایي هغوی به مخشي ته لاړ شي چېرته مخشي بازار ته ویلی کېږي ګوره دلته مخشي د پیاده رو لپاره هم کارول کېږي پیاده تللو لپاره او بازار ته هم دی هغوی به بازار ته لاړ شي اووم چې دی Je vais jouer avec mon chien. Je vais jouer avec mon chien. Je vais چې دی زه به jouer چې دی لوبو کولو ته ویل کېږي avec سره mon chien زما سپی یعنی زما سپي سره زه به له خپل سپي سره لوبې وکړم اتمه جمله Tu vas visiter tes parents. Tu vas visiter tes parents. Tu vas visiter tes parents. Tu vas چې دی ته به visiter بیا همغه د لیدلو یا د تللو فعل دی چې یو ځای ته ځې یو ځای نه لیدنه کوي هغه فعل دی tes parents ستا مور پلار ستا والدین ته به خپل والدینو څخه لیدنه وکړې یعنې ته به ورشې هغوی پوښتنه به وکړې نهمه جمله ده Il va parler au téléphone. Il va parler au téléphone. هغه به پغلی چې دی خبرې کول او تلیفون په تلیفون کې هغه به په تلیفون کې خبرې وکړي لسمه جمله ده Nous allons marcher dans la forêt. Nous allons marcher dans la forêt. Nous allons marcher dans la forêt. Nous allons چې دی مونږ به marcher پیاده روي یعنې ګرځېدلو ته ویل کېږي dans la forêt dans په یعنې په داخل کې la forêt چې دی ځنګل ته ویل کېږي موږ به په ځنګل کې وګرځو یعنې پیادهروي به وکړو Vous allez étudier
ensemble. Vous allez étudier ensemble. Vous allez چې دی تاسو به étudier زده کړې ته ویل کېږي زده کړه ensemble یو ځای تاسو به یو ځای زده کړه وکړئ. 12مه جمله Ils vont faire une promenade. Ils vont faire une promenade. Ils vont faire une promenade. ګوري ils vont چې دی هغوی جمع لپاره دی هغوی به وکړي هغوی نارینه به وکړي یعنی هغوی نارینه faire ترسره کول یا کولو ته ویل کېږي. une promenade ګرځېدل پیاده روي ته ویل کېږي. کله چې یو څوک یو ځای بیرون وځي قدم وهي قدم وهلو ته promenade ویل کېږي. هغوی به ګرځېدنه وکړي یعنی نورمال داسې یو موږ تاسو کوی چې په پښتو کې وایي هغوی به لاړ شي بیرون به چکر ووهي که نه موږ تاسو چکر کاروو دې ځای کې خو دلته ګرځېدنه چې دی د promenade معنا ورکوي یعنی ما قدم وهلو معنا ورکوي. 14مه جمله ده Je vais dessiner un paysage. Je vais dessiner un paysage. Je vais زبا dessiner رسم کول یا رسمي کولو ته ویل کېږي. un paysage یوه منظره زبا یوه منظره رسم کړم. 14مه جمله ده Tu vas apprendre une nouvelle langue. Tu vas apprendre une nouvelle langue. Tu vas تبا apprendre زده کړه زده کولو ته ویل کېږي une nouvelle langue یوه نوې ژبه تبا یوه نوې ژبه زده کړې پرته له شکه چې ته زده کولی شي لکه همدا اوس چې ته سره د دومره ستونزو مشکلاتو بیا هم لګیا یې یوه نوې ژبه زده کوې چې دا زموږ لپاره ډیره یوه ننګونه دی خو موږ بیا هم هیڅکله لاس په سر نه کیږو زده کړه کوو بیا هم زده کړه کوو. دا خو یوازې فرانسوي دی چې داسې لس فرانسویانو ژبې نورې هم راشي باید زده یې کړو. هیڅکله هم باید خپل جرات له لاسه ورنکړو خپلې هیلې باید له لاسه ورنکړو خپل خوبونه باید له لاسه ورنکړو. 15مه جمله ده Il va acheter des fleurs. Il va acheter des fleurs. Il va acheter des fleurs. Il چې دی هغه ته ویل کېږي هغه به acheter اخیستلو ته des fleurs ګلونه هغه به ګلونه واخلي. 16مه جمله ده Nous allons louer un appartement. Nous allons louer un appartement. Nous allons چې دی مونږ به louer چې دی کرا کولو ته وایي کرایي نیول ان اپارتمان یو اپارتمان ته ویل کېږي یو وړوکی کور ته چې یو غټ ساختمان کې اوسېږي. مونږ به یو اپارتمان په کرایه ونیسو. 17مه جمله ده Vous allez parler à votre voisin. Vous allez parler à votre voisin. Vous allez parler à votre voisin. Vous allez چې دی تاسو به parler خبرې کول یعنی خبرې وکړئ a سره مثلا votre ستاسو voisin ګاونډي ته ویل کېږي. voisin چې دی ګوره دا نارینه دی کله یو اضافه شي بیا voisin راځي هغه بیا توپیر کوي هغه بیا نارینه وسره پاردون ښځینه وسره. تاسو به له خپل ګاونډي سره خبرې وکړئ. 18مه جمله ده Elle va jouer avec ses enfants. Elle va jouer avec ses enfants. Elle چې د elle va هغه ښځینه ته وکارول کېږي هغه به jouer لوبې کول دي avec ses enfants له خپلو ماشومانو سره هغې به له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي. 19مه جمله ده Je vais dormir à 22h. Je vais dormir à 22h. Je vais چې زه به dormir ویده کېدل ویده شم په څو بجې په 10 بجو باندې یعنی 22 بجې چې د شپې 10 بجې کېږي زه به په 10 بجو ویده شم. چې وخته ویده کېدل ډېره ګټه لري. زه خپله د شپې چې ډېر ناوخته ویده شم 11 بجې 11 نه نور وروسته نور نه کښېنم چې هر ځای کې اوسېږم زه باید ویده شم ځکه چې سهار وخته پاڅېدل
دا بیا بله ګټه هم لري. که ته د شپې ناوخته ویده کېږي ته د سهار وخته نشي پاڅېدلی. که سهار ناوخته پاڅېږي هر څه درنه پاتې دي. په لومړي قدم کې د لمونځ درنه پاتې کېږي. که چېرې ته نه لمونځ پاتې شو ستا ټوله ورځ کږه شوله. نو زه درته دا وړاندیز کوم چې د شپې وخته ویده کېږه او سهار وختي راپورته کېږه. Tu vas chercher des informations. Tu vas چې دی ته به chercher لټولو ته ویل کېږي، لټون کول. des informations معلوماتو ته ویل کېږي، ته به معلومات ولټوي. Il va acheter des vêtements. Il va acheter des vêtements. Il va acheter des vêtements. هغه به acheter اخیستلو ته ویل کېږي، واخلي. des vêtements کالي جامو ته ویل کېږي، هغه به جامې واخلي یا کالي به واخلي. 22 Nous allons partir en vacances. Nous allons partir en vacances. Nous allons چې دی مونږه به partir تللو ته ویل کېږي یا بیرون تلل. en vacances رخصتیانو لپاره. مونږ به رخصتۍ ته ولاړ به شو. 23 جمله ده Vous allez organiser une fête. Vous allez organiser une fête. Vous allez تاسو به organiser تنظیم کول یعنی جوړولو ته ویل کېږي یا ماده کولو ته. une fête یوه میلمستیا یا یوه میلې ته ویل کېږي. تاسو به یوه میلمستیا تنظیم کړئ یعنی جوړه به یې کړئ. Elles vont se promener au bord de la mer. یعنی هغوی با چې ښځینه دي se promener ګرځېدلو ته ویل کېږي یعنی قدم وهلو ته مغه چکر وهلو ته. au bord چې شو یعنی غاړې ته مغه د سمندر غاړې ته. la mer چې د سمندر ته ویل کېږي د سمندر غاړې ته. هغوی به د سمندر غاړې ته وګرځي یعنی که چکر به وهي قدم به وهي. 25 جمله ده Je vais visiter un médecin. Je vais visiter un médecin. بیا هم je vais چې د زبا visiter مغه لیدنو ته ویل کېږي یا ورتللو ته یا ځنه لیدنه کول یا ورتلل. un médecin یو ډاکټر ته ویل کېږي. زبا یو ډاکټر ته ولاړ شم یعنی زه به هغه لیدنه وکړم خپل ځان به ورته وښیم چې هره ستونزه وي. 26 ده Tu vas apprendre le français. Tu vas apprendre le français. Tu vas apprendre le français. ته به فرانسوي ژبه زده کړې. زه مطمئن یم ځکه دا جمله مې یوازې ستا لپاره لیکلې ده چې ته به فرانسوي ژبه زده کړې. انشاءالله. 28 جمله ده Il va rester à la maison. Il va rester à la maison. هغه به rester چې ده پاتې کېدلو ته ویل کېږي. à la maison په کور کې. هغه به په کور کې پاتې شي. 28 جمله ده Nous allons acheter un ordinateur. Nous allons acheter un ordinateur. بیا هم nous allons چې دی خو مونږه به acheter اخیستل دي چې وابخلو. un ordinateur یو کمپیوټر. مونږ به یو کمپیوټر واخلو. 29 جمله ده Vous allez jouer à un jeu vidéo. Vous allez jouer à un jeu vidéo. vous allez چې تاسو به jouer چې لوبې کولو ته کې لوبه به وکړئ. à un jeu vidéo یوه ویډیویي لوبه. هلې ویډیویي ګیمونه نه هغه. تاسو به یوه ویډیویي لوبه وکړئ. 30 جمله ده Elles vont préparer le dîner. Elles vont préparer le dîner. بیا چې د هغوی میرمنې به préparer چې د اماده کولو ته ویل کېږي یا تیارولو ته ویل. le dîner د شپې یا ماښام ډوډۍ ته ویل کېږي چې معنی دا د هغوی به د ماښام ډوډۍ تیاره کړي. هیله ده چې ویډیو دې تر پایه لیدلې اوسېږي. تر بلې ویډیو دې په لاس سپارم. ښې چارې ښه وختونه.